شپږم سوال دا دی چې ما فرضي مونځ په کور کې وکړو بیا جومات ته لاړم نو په جومات کې کسان په مانځه ولاړو فرض خو ما کړي جمع سره یا کور کې داسې عذر کړی دی اوس به څه کوم جواب بالله توفیق هغه دا دی چې سړی په کور کې مونځ وکړي یا په سفر کې مونځ وکړي او بیا جومات ته راشي جومات والا په مانځه ولاړي نو دی به د هغوی سره مونځ کوي او دا مونځ به د لپاره نفلي شمارېږي سنن ترمذی سنن نسائی کی دا حدیث تے یزید بن الاسود العامری رضی اللہ عنہ چې رسول صلی الله علیه وسلم منذ کر حج په موقع باندې او دوه کسان ځان لناسو رسول صلی الله علیه وسلم منځنه بعد وی تصویر ځان لناسو یا رسول الله منګه په خپل ځایونو کې کړه رسول صلی الله علیه وسلم اذا صلیتما فی رحالکما کله چې تاسو په خپل ځایونو کې منځ کوئ ثم اتیتما مسجد جماعه او بیرali جمعه ته چې به کې جمعي نتاسو سره مونږ کوي فانهما لكما فانها لكما نافله دا استاسو لپاره نفلي شمارل کیږي دغه شان امام ابن حبان رحمه الله دا روایت راوړی دی ابو سعید خدری دا نو صحیح روایت ته ان رجلا دخل المسجد رسول الله په زمانه کې اوسره جمعه ته رانوته وقد صلى النبي صلی الله علیه وسلم باصحابه ورسول الله مونږ کړو جمع ختم شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه سوق با پدمن صدقو کی چې د سره موضوع کې یو کس پاسې دو فقام رجل من القوم فصلى معه یو کس پاسې دغه سره په جمع کې ودرېدو نه خو پرز موږ کړو دغه سره بیا مودره هغه نفلی شمار شو او دې کې اشاره به دې خبرې دوی کو چې دین دم ثابت شو چې په جمعات کې دوی جمع کول سړي جایز دي والله اعلم